ډېرې سختې پرې راغې د بچپن نه واله دی مبارک چې د مور په ګېډه مبارکه د 2 میاشتو د 20 ورځو شو والد محترم وفات شو چې دی مبارک کله پیدا شو او 6 کلنۍ ته عمر رسیږي د ده مبارک مور بي بي وفات شوه 8 کلنۍ ته عمر رسیږي د ده مبارک نیکه محترم وفات شو مبارک ټول عمر د یتیمۍ په د سختو کې تېروي د یتیمۍ په حالت کې تېروي د مکی معظمه هغه د مبارک د جون هغه سخت را یاد کا ک نور د نه یادېږي ما سره د ټیم کمې دیږي نه یقین وکا ما سیرت د نبی علی السلام د پیدایش شروع کړل د خپل جمعات کې هر جمعه بیانوم هغه کې دا هر کال غټي غټي بازي خبري زاغي ته اشاره کوم بیانوم او سانشم بیانولې د شعوب ابي طالب هغه واقعات د محبوب رایات کا څومره سخت تیری کړې وي په شعوب ابي طالب کې څومره سخت ژوندۍ و چې د مبارک دلته تیروله بي خدیجه الکبرى رضی الله عنها فرمایي وي مونږ ته په ورځ خوراک نه ملاوېدو مونږ به سرګړې روشو کولو او هغه به مخ وړو مونږ به د ونې پاڼې روشو کولې په هغې به ګزاران تیرولو د وړو ماشومانو به جړاګانې کولې وایي چې مونږ به کله دسمات یې کولو داسې دسمات دی به و خدیجه رضی الله عنها فرمایي لکه د کډو د چینو په شان د دسمات به مونږ کولو ځکه چې مونږ به د ونو پاڼې او ګیاګانې خوړلې هغه سخت د مبارک تیرې کې که د طیف سختو ته وګورې مبارک په طیف کې په وینو رنګین رنګین ګرځېږي د ده مبارک دا وینې پړې ډکېږي مبارک باندې هر طرف نه د کاڼو ګزارونه کېږي تر دې پورې حدیث کې راځي چې د مبارک په ویشتو د مبارک په تګ نشو کولی مبارک په د ډېر دردونو نه په ځي باندې کېناسته مشرکان د طیف به راغه مبارک به د دواړو لاسونو اوچت کو روان دی کو او بیا به پې د کاڼو ګزارونه شروع کړه د مبارک د په دغه وخت کې فرشته راځي جبریل علیه السلام راځي ملک الجبال راځي او ورته وایي رب کریم مې فرمایي چې حکم وکړه فرشته فرمایي چې زه به دا غرونه اوس اوچت کړم او د طیف دا خلک به د 2 غرونو په درمیان کې ټول چخړي او هلاک وګرځوم مبارک ورته دغه وخت کې وایي نه وایي یا الله زما په قوم باندې او په حال باندې رحم وکړه دوی نه پوهېږي نه پوهه دي د دې په نسل کې به الله تعالی څه خلک پیدا کړي مؤمنان به هغې یې په کاڼ ولي د مبارک ورته دعاګانې کوي هغه سختې ورځې د مکې را یادې کړه چې کله د ده مبارک د مرګ هغه او د شهادت بل بنا کفار وکړه او د ده مبارک کور یې محاصره کړه څومره بدې ورسره نو کړي چې مکې معظمې ته به د بهر نه څوک راتله د ده مبارک صحبت نه به یې نه پرېښودو چاته به ویل دا مجنون دی چاته به ویل دا ساحر دی چاته به ویل عیاذا بالله وي دا سابعي دی مبارک سره به څوک ملاوېدو هغې ته به دومره سزا ورکړه چې په وینو به رنګین رنګین کړ صحابه به یې ونیوه بېهوشه به یې کړ په والو باندې مبارک به دردولو مدینه منورې ته چې راځي د سر مبارک قیمت یې 100 اوښان مقرر شو څومره په سخته باندې مبارک مکه پرېږدي د پلار او د نیکه کلی پرېږدي او مبارک د مکې نه مهاجر روانېږي او حدیث کې دا هم راځي چې د مبارک د مکې د آبادۍ نه بهر شو صدیق اکبر سے فرمایي بار بار به پخ راټوکو او مکې ته به یې وکتل او سترګې مبارکې به د اوښکو نه ډکې وګرځېدلې دا څومره سختۍ تېرې کړي مدینې منورې ته راغی مکه کې به خلکو ورته پیغورونه ورکول وایي ته ابترې عیاذا بالله وي ستا اولاد نارینه نه پایي پښتو کې ورته مونږ داسې میرات وایو د مبارک د خلکو پیغورونه مو واورېده احد کې غاښونه شهیدان شو تره مبارک سینه وله خلکو وشلوله او زړه مبارک یې راویستو پوز یې ترې کټ کړه غوږونه یې کټ کړه شونډې مبارک یې ترې کټ کړې او د ده مبارک هغه صحنې په خپلو سترګو مبارک یې ولیدې هغه هم برداشت کې مبارک څومره تکلیفونه تېر کړه خو هغه دعا یې ونه کړه چې خدای پاکه دا یا دا یا ماته نارینه اولاد راکړي ماته خلک پیغورونه کوي زما اولاد نه پایي هغه دعا ورته خدای ورکړې وه مبارک فرمایي هغه دعا ما د خپل امت د بخښنې دپاره آخرت ته پرېښودې ده ما ته الله د شفاعت اختیار راکړو زه به د دغه دعا په عوض کې د الله تعالی نه د خپل امت بخښنه غواړم ما ته الله تعالی ویلي دي چې ولسوف یعطیک ربک فترضى محبوب مبارک فرمایي زه به تر هغې د رب نه راضي نه شم چې تر څو پورې زما یو امتي په جهنم کې وي زه به تر هغې خوشحاله او راضي ونه ګرځېږم چې کله هغه آخري امتي م روباسم او جنت ته داخل وګرځم نو بیا به زه خوشحاله ګرځېږم یاد ساته یو دعا وه هغې هم زما ستا د غم نه آخرت ته پرېښودله لږ سوچ وکړه د قیامت څومره سختي لري
اوخ ورته دعا کوي چې الله دې ستا امت د قیامت د سختونو ساتلی مبارک فرمایي ما ویل چې امین ا دعا خدای قبول کا اخرى تدریمه دعا دا وکړه چې الله تعالی دې ستا د امت دا وینا ټول پټول د کافر نه محفوظ کی یعنی ستا د امت فنا دی الله د کافر په لاس نه راولي ما ویل چې امین دا دعا هم خدای قبول کا سلورمه دعا را توخ دا وکړه چې الله تعالی دې ستا د امت په خپل درمیان کې اختلاف نو ساتي ما زکه وجړل چې دا سوال مان د الله نه کړم او ما ته جبريل عليه السلام راغله راته ویلو چې قضا مخ کې دغه څه شوی دا قلم مخ کې په لوح محفوظ چلیدل او شوی دی یعنی دا قضا مبرمه ده دا نه بدلیږي قضا درې قسم لري یو معلقه دویمه مبرمه او درېمه امام رباني سے فرمای هغه قضا ده چې هغه په علم د الله تبارک وتعالى کې معلقه ده خو په لوح محفوظ باندې هغه مبرمه لیکل شوی ده دا خص الخواص مقربین په دعا هغه بدلیږي هغه کې دا خص الخواص مقربین دعا کار ورکي په هر تقدیر مبارک فرمایي وي ماته اغسل رمضان دعا چې ستا امت د الله د خپل کې اختلاف نه وساتي وای ما زکه وجړل چې زما د امت فنا په طول راځي یو مسلمان برا پاسیبل به وجني بل برا پاسیبل به وجني په دې سره به زما د امت فانی ګرځي الله دې د امت د اختلاف نه وساتلی غرض مې دا دی موضوع ډیر اوږده ده ما خو ول زبر د مایعات او محبت درځ کې ما هغه پاتې شي مې زبر هغه بیانوم د جمادات او د حیوانات او د نباتات مونږ بیان کو هغه پاتې کیږي اوس هم زما الله شاهد دی پس دوه بیانات دي یو دل تروانه مجي کې منډه کې دل تاسو د یاران رنگونه کوي هغه مخکې مقرر کینولو چې ځکه ناستم او اوس باغه خوشي وي شاید اصل تزان ور رسوم او داغه نه بعد بیا برتا کل تروانم ال تبزان رسوم دا یسو کلمات می عرض ک الله دې په خپل عالی جناب کې قبول کی وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین